د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام په موخړې د نن ورځې څومې خبرونو ته اسپاندیار وایي که پاکستان وغواړي افغانستان سولې ته رسیږي د ملي عوامي ګوند مشر او ملتپال سیاستوال اسپاندیار علي خان ویلي چې په سیمه کې د سولې ټینګښت لپاره د کابل اسلام آباد ترمنځ ښې اړیکې اړینې دي. هغه زیاته کړې افغان سوله په پاکستان کې د سولې په معنا ده او په وینا یې که چېرته پاکستان وغواړي افغانستان سولې ته رسېدلی شي. نوموړي ویلي افغانانو تېرو 40 کلونو کې ډېرې نادودې لیدلې دي. هغه پر سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې بریا کې خپل رغنده رول ولوبوي. ولسمشر غني 205 قلو اردو ته وایي تاسې د کندهار د امنیت او ساتنې اصلي قوت یاست. ولسمشر غني د کندهار د عمومي وضعیت ارزونې په موخه دغه ولایت کې له 215 قلو اردو څخه لیدنه کړې ده. د ارګ د معلوماتو له مخې نوموړي په یاده قلو اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته په خطاب کې ویلي چې د احمدشاه بابا او میرویس نیکه د تاریخي میراث ساتنه ستاسې مسؤلیت دی او په خبره یې دا ډاډه دی چې دا زړور سرتیري به دغه مسؤلیت په ښه توګه ترسره کوي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې 215 قلو اردو د کندهار د امنیت او ساتنې اصلي قوت دی. هغه ډاډ ورکړی دی چې په کندهار کې به د امنیتي ځواکونو ټولو غوښتنو او وړاندیزونو ته پر وخت رسیدګي وشي. عبدالله وایي دواړه لوري باید پوه شي چې جګړه د حل لاره نه ده. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې د سولې پروسه کې د ښځو د مشارکت په اړه جوړ شوې ناستې په خبرو کې وویل چې د سولې خبرو دوهم پړاو کې به د اوربند په ګډون پر مهمو او اساسي موضوعاتو بحثونه وشي. عبدالله ویل د سولې پروسه یوې ځانګړې مرحلې ته رسېدلې ده او دوی هیله لري چې دا خبره افغانستان تلپاتې سولې ته ورسوي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې د افغانانو لپاره تر ټولو مهمه دا وه چې خبره اترې پیل شي او اوس چې خبرې پیل شوې دي نو ښکاره ده چې ټول به د تاوتریخوالي کموالي غوښتنه هم کوي ځکه د نوموړي په وینا د افغان حکومت له لوري د طالب زندانیانو له خوشي کېدو سره مقابل لوري تاوتریخوالی نه دی کم کړی او دا چاره هیڅ افغان ته د منلو نه ده. او وروسته لاند خبر ده چې ولسمشر د امریکایي پوځ له مشر سره پر روان تاوتریخوالي سولې اوربند خبرې کړې دي. امریکا وایي له افغان پوځ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. د راپورونو له مخې د امریکا پوځ لوی درستیز په کابل کې ولسمشر غني سره لیدلی دي او په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې له افغان پوځ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. ولسمشر غني له مارک میلي سره په دې لیدنه کې پر روان وضعیت سولې خبرې کړې دي. ولسمشر همداراز اوسنی تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللی دی او په دې اړه د امریکایي چارواکو د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا د نن ورځې لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې الله مو مال.